رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله عنه ته ولنې نصیحت څوک ورته وی په ځان کې تقوا پیدا کا، د الله یره پیدا کا، د الله خوف پیدا کا. کله چې د الله یره ستا په زړه کې رااله، ستا په بدن کې رااله، اټومیټیکلی دغه یره به ستا په دې ظاهري بدن باندې ښکاره شي. ستا کړه وړه، ستا کارونه، ستا هر یوه طریقه دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو موافق شي. دا طریقې چې کومې ستا په بدن کې ظاهري ښکاري د الله د طریقو موافق بشي، د هغې قانون موافق بشي چې الله رب العالمین مونږ او تاسو ته رالیږلی، هغې چا ته رالیږلی چې چا دا کلمه ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ما او تا ته وایي چې ځان کې د الله رب العالمین یره پیدا کا. چې کله د الله رب العالمین یره په ما او تا کې رااله، بیا به ما او ته تمیز د حلالو هم کوو، د حرامو به هم کوو. بیا به ما او ته تمیز کوو چې دا جایز دی، دا ناجایزه دی. بیا به ما او ته تمیز د دې کوو چې دا زما حق دی، دا د مسلمان حق دی. بیا به ما او ته تمیز د دې کوو کشر دی په دې باندې شفقت پکار دی، مشر دی د عزت پکار دی. بیا به ما او ته تمیز د دې کوو چې ما ته الله رب العالمین څه وایي، ما ته الله څه وایي، د الله رسول څه وایي، ما د الله رب العالمین پیغمبر د څه نه منې کوي، الله مې د څه نه منې کوي. دا به زما او ستا په زندګۍ کې راشي. او کله چې د انسان په بدن کې، د انسان په زړه کې د الله یره نه وي، د الله نه ورعه نه وي، دا انسان داسې دی لکه حیوان، لکه ځناور. دا بیا تمیز د ښه، د بد، د حلال، د حرام، د جایز، ناجایز دا یو هم نه کوي. د مشر، د کشر، د مور، د خور، د یو شي تمیز نشي کولی. ولې ځکه حیوان دی، انسان نه دی. چې کله سړی انسان نه حیوان وي، د حیوان نه دا ګیله بیا څوک نه کوي. او حیوان کې صفات د حیوان پراته د انسان نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ویل؟ ځان کې تقوا پیدا کوي، د الله یره پیدا کوي. څه بشي؟ تکن من اعبد الناس. تاسو بشئ د ډېر عبادت کوونکو انسانانو نه. کله چې د الله یره په زړه کې رااله، تقوا په صحیح معنو سره، لږ عبادت بیا د ډېر عبادت نه ډېر غوره او بهتر دی په نزد د هغه چا باندې چې هغې کې د الله رب العالمین یره نه وي موجود.